قدرمنو دوستانو، له ډېرې مودې وروسته یوه لنډه تفریح د خپل قدرمن مشر ورور محمد عارف اسیر او زاړه یادونو سره د دې ترڅنګ یو وړه کیسهګۍ د خپل کوچني شهید ورور عنایت الله کیسه هم در سره شریکوم. زما کوچنی ورور عنایت الله نومېده. هغه د 15 کالو په عمر و. دغه کنده ګورئ، دغه اوس کنده جوړه شوې 18 کاله مخکې. زه هم دلته 10 کلن 12 کلن ماشوم وم. کته ما هغه میدان کې لوبه کوله چې یو دوه درې هلکان راځي ما ته دا خبره کوي چې عنایت الله په ډګۍ کې ولیدلی دی. زه هغې ځای نه وارخطا منډه کوم. دغه چړۍ ته چې رسېږم دوه ماشومان راته وایي چې نه دی ولیدلی، نه دی ولیدلی. بېرته مې زړه ولګېږي چې ځه نه دی ولیدلی، خو بیا هم زړه چېرته طاقت کوي. بیا هم ما منډه کړله. دغه ځای کې مې هغه د اوبو ذخیره مې ولیدله. زما قطار کسان به پکې ډوبېدل. دا د اوبو په سر پړ مخې پروت و. لاسونه مې ورته لاندې کړل، زر مې اوچت په پګۍ. په دغه لاره باندې په منډه مې یوړله کور ته. هلته مې په منګي باندې واچوله. صبر یم چې اوبه د خولې نه ووتل، خو خپل روح یې حق تعالی ته وسپاره. دغه ځای ته رالم، دلته داسې بټۍ دي چې زمونږ او ستاسو ډېر داسې بېوزله افغانان ژوند کوي. د ژوند سخترینه حالات سره مخ دی چې دلته اوسېږي. په پټه خښتې اچوي، کارډونه چې شی نشته، یوازې تذکیرې شته دی، نور سره پاسپورټ دی، نه د ډیزي کارډونه دي. خو ډېر چې ضروري مې هغه سانه چې کله د دغه اوبو نه د دغه ډګۍ نه د خپل وړوکی ورور عنایت الله اوچتوم په دې غېږ کې، نو د ده په خوله کې وچه ډوډۍ وي. اول هغه ترې نه ولیږي. دا چې زه کوم افغانان نن سبا دلته ګورم چې دوی خښتې اچوي او واړه ماشومان ګورم، نو ما ته زما هغه وړوکی کوچنی عنایت الله ورور یادېږي. په دغه چې کنډو کپرو کې ما هم خښتې اچول. اوس ته یو ځنګل جوړ شوی دی، 18 کاله تېر شوي دي. الله تعالی دی زما دغه عنایت الله ورور د جنتونو سردار کړي، هغه دنیا دې ورته ښه کړي. د دغه ساحې ته ځکه رالم، زما په زړه کې دا و چې به زه لږه تفریح وکړم، لږ به پام مې غلط شي. دلته ډېر داسې افغانان دي چې په راتلونکي کې زه به تاسو سره شریکوم چې دا خښتې اچول څنګه دي. زما مشر ورور عارف نومېږي، د هغې معلومات به هم له تاسو سره شریک کوم. یو اونۍ بعد د هغې زوی وشو، نو د هغې مینه ماتولو له خاطره ما د خپل ورور نوم عنایت الله په خپل وراره کې اخیستو. الله تعالی وراره راکړو او د هغه نوم مې په خپل وراره کې اخیستو، عنایت الله. عنایت الله هو به هو زما مغه کوچني ورور په څېر و.